یوې ښځې ته یا یو سړي ته شپې په خوب کې احتلام وشو چې عام خلک دې ته شیطان غولول وایي او شریعت دې ته احتلام وایي. آیا په دغه ښځه باندې یا په دغه سړي باندې غسل واجبېږي او که نه واجبېږي، او په کوم صورت کې غسل واجبېږي او په کوم صورت کې غسل نه واجبېږي؟ ګران کتونکو، دا یو اهمه مسله ده چې دا هر وخت کې هر چا ته راپېښېدی شي. نو موږ تاسو لا د دې نه خبر ضروري چې موږ تاسو د دغې مسلې نه خبر شو چې بیا موږ تاسو ته څه مشکل او تکلیف نه وي. ګران کتونکو، هدایې لیکلي دي چې کله یو سړي ته یا یوې ښځې ته شپې په خوب کې احتلام وشو، یعنې د عامو خلکو په اصطلاح کې شیطان وغولولو، نو اوس به کتلی شي چې دغه سړي نه یا دغې ښځې نه سپم یعنې مني خارج شوي وي. نو که چېرته مني خارج شوي وي نو په دغه سړي باندې یا په دغه ښځه باندې په دغه صورت کې غسل واجبېږي، لازما به دوی غسل کوي. او که چېرته دوی ته شپې په خوب کې احتلام وشو خو چې کله د خوب نه راوچت شو او دغه سړي یا دغه زنانه وه او دوی وکتل مني نه ده خارجه شوي او څه اثر هم نه دی موجود، نو په دغه صورت کې په دغه سړي باندې یا په دغه ښځه باندې غسل کول نه دی واجب او دوی باندې غسل کول نشته دی.